د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې ده او دا هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د تهران په زړه کې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه شهادت اسلامي امارت خپله خواخوږي څرګنده کړه. په تیر کال کې د 15 میلیونو تنو لپاره د کار برابرول 100 نوي فابریکو په فعالیت پیل کړی دی او د غزني ولایت په مرکز کې د یوې لوی تر ځمکې لاندې سوداګریز مرکز د جوړېدلو پلان. زه یم دا هم بشپړ خبرونه. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه نن سهار له یوه ساتونکي سره تهران کې په شهادت ورسېد. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فلسطین د اسلامي غورځنګ یا حماس د سیاسي مشر ډاکټر اسماعیل هنیه په شهادت ژوره خواشیني ښودلې ده. د نوموړي کورنۍ او د حماس مشرتابه او د صهیونیستي یرغلګرو پر وړاندې مجاهدینو ته تسلیت ویلی دی. یا د اعلامیه کې راغلی چې شهید اسماعیل هنیه یو مسلمان هوښیار او مدبر فلسطیني مشر و. هغه په بریالي مبارزه او جهاد کې سترې قهرمانۍ ورکړي او دا د په همدې لاره کې خپل نظر پوره کړ. یا د اعلامیه کې یو ځل بیا د یرغلګر صهیونیستي رژیم وحشتونه، بمبارونه او د فلسطیني مسلمانانو نسل وژنه په کلکو ټکو غندل شوې او د ښاغلي هنیه شهادت د اسلامي امت او جهادي کاروان لپاره یوه لویه ضایعه بلل شوې ده. د صنعت او سوداګري وزارت وایي تیر کال یې 644,000 او 15 تنو ته په مستقیم او شاوخوا 4,418,570 تنو ته په غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه رامنځته کړي. دغه وزارت زیاتوي د صنعتي پارکونو پراختیا او د نویو صنعتي پارکونو جوړول، د ځانګړو اقتصادي زونونو رامنځته کول، د کورنیو تولیداتو معیاري کول، پر وارداتي توکو د کیفي معیاراتو وضع کول او له ګاونډیو سیمو او نړۍ هیوادونو سره د سوداګري اړیکو پیاوړتیا د وزارت له راتلونکو پلانونو څخه ده. بل خبر د ریاست الوزرا د دفتر اقتصادي مرستیال وایي چې د غزني ولایت په مرکز کې د ځمکې لاندې د سوداګري د مرکز د جوړولو طرحه د بین الوزارتي پانګونې کمیټې په علني غونډه کې تایید او د تصویب لپاره اقتصادي کمیسیون ته استول شوې ده. د دغه سوداګریز مرکز پلان چې د خصوصي سکتور له لوري وړاندې شوی د 309 میلیونه افغانیو په پانګونې سره د 511 دوکانونو په ظرفیت لرلو جوړیږي. او وروستی خبر د لوګر ولایت څخه. د لوګر په برکي برک، څرخ او خروار ولسوالیو کې د ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې. پر یادو ښوونځیو شاوخوا 50 میلیونه افغاني لګښت راځي چې چارې یې به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د دې ښوونځیو له جوړېدو وروسته به شاوخوا 1000 زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شي. له ملتیاو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.